تیره ورځ د هلمند ولایت د استخباراتي ځواک د کامیابو عملیاتو په نتیجه کې 2 تنه اختطافګر چې یو ماشوم یې تښتولی و لاس په لاس ونیول شول او ماشوم ته نجات ورکړل شو. له عملیاتو وروسته ترلاسه شوی ماشوم خپلو قریبانو ته وسپارل شو. دا چې دا ماشوم له کومه ځایه او څه وخت وتښتول شو او کورنۍ یې د ماشوم په ازادۍ څومره خوشحاله دي، د ماشوم د کورنۍ له غړو څخه به جریان واورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د هلمند ولایت یو، د مرجع اول د مرجع په مرجع کې مو کور دی، بیا د ورورو کور مې په لښکرګاه کې دی. دا هلک د درېیمې میاشتې په 14 تاریخ د 10 بجې د ورځې د کور مخ ته اختطافګرو پورته کوي. نو تقریبا یو میاشت 2 ورځې زیات و کم داسې وخت یې پکښې وایستی. دوی غلا کړي. موږ ډېرې دروازې وټکولې، د دولت ډېرې دروازې مو وټکولې، هر چا ته وځغستلو، هر چا ته مو خپل شکایت خپل ګروان چیرې کوي، خو څوک ونه توانېدی چې زموږ دغه تنکی ماشوم د دې ظالمانو د چنګه خلاص کړي. نه مو په کور کې نه مو دوستان، ټول ناقراره وو، ټول د غم په کمبل ناست وو. نو لله الحمد موږ ډېر شکرګزار یو، ډېر شکرګزار یو. خدای تعالی دې نور هم توفیق دې مجاهدینو ته ورکړي. استخباراتو په ضرب 2 ورځو کې د طالبانو استخبارات په ضرب د 2 ورځو کې دغه زموږ ماشوم د دې ظالمانو د چنګه سره نجات ورکړله. او دا دی چې نن ټول ویني چې زما په غېږ کې ناست دی، دا ټول د دغه مجاهدینو برکت دی. خدای تعالی دې کامیابه کړي او کامیابي دې الله پاک ور په نصیب کړي چې دغسې نور ظالمان په ټول وطن کې د دغه ظالمان بوټي او ریښې د بیخه وبځي، ریښه کنده شي. نو دې ظالمانو زموږ سره ډېر حاجي صاحب که راته ووایاست دغه ماشوم دقیقا له کوم ځای څخه اختطاف سو، له کوم ښاره څخه؟ د لښکرګاه د ښاره څخه اختطاف سو، د میر احمد خان د کوڅې څخه، اتفاق کوڅه یې بولي. په دغه کوڅه کې د ورځې 10 بجې وې، 14 تاریخ و چې د لښکرګاه څخه اختطاف سو. حاجي بابا که دا راته ووایاست اوس تاسې څومره خوشحاله یاست دغه ماشوم خپلې غېږې ته بیرته درته راغلی ده؟ موږ بیخي احساس نشو کولی، لکه سړی چې څه د حساب به تېروی شي او دغه ته حساب نشي کولی چې دا څه څومره دی. موږ دونه ځینې خوشحاله یو. خدای تعالی دې دوی ته د هر قدم د هر ساه اخیستلو پر برابر باندې الله پاک دې دوی ته وزونه ورکړي چې دوی زموږ دغه تنکی خپل تنکی وبلي، دغه زموږ اولاد خپل اولاد وبلي، د دې ظالمانو د چنګ څخه خلاص کړل. نو موږ ډېر ځینې خوشحاله، موږ هېڅ احساس نشو کولی چې موږ په کوم اندازه د دوی سره شکرګزاري وکړو. خوشحال هستین مدثر جان؟ نامتان بگو. بگو نام تو بچو، بگو ما متشکر هستم، بگو زوی. موږ خو دغه یوه میاشت 2 ورځې کېږي چې د ډوډۍ په خوند په ولای کې پوه سوي، ګرده کورنۍ ته نه موږ نه. نو د مجاهدینو تقریبا دغه 3-4 ورځې مخکې موږ د مجاهدینو سره په تماس کې سولو چې زموږ دغسې کوچنی اختطاف سوی دی. نو هلته په لښکرګاه کې مو ډېرې هلې ځلې وکړلې، لاسته نه راتلی. نو بیا مو د مجاهدینو سره تماس ونیوی چې دغه زموږ کوچنی اختطاف سوی دی، د اختطافګر موږ ته زنګونه وویي. بیا د هغو سره په تماس کې سولو. نو هغه په ضرب د 2 ورځو کې نو هغه د اختطافچیان هم ګیر کړله، زموږ ماشوم هم راته پیدا کوي. نو د دوی څه موږ ډېره مننه کوو. دوی د دوی د کور ودانې، دوی د الله پاک خپل په چارو کې کامیابه ولري. زموږ څخه پیسې غوښتلې، د پیسو په مقابل کې د زموږ وراره وتښتوی. نو پیسې اول ورځ 50 لک کالدارې غوښتلې، ول 50 لک روپۍ راکوي. موږ ستاسې د وراره 3 لک وو. درنو لیدونکو، د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین په هر سیمه کې مسؤلین همیشه چې کومه خبره کړې ده په هغه باندې درېدلي دي د خپلو هیوادوالو د امنیت لپاره چې دوی به بې توپیره د ټولو هیوادوالو امنیت ساتي، که د هر قوم وي، د هرې ژبې وي او په هر سمت کې وي. که د کابل ادارې تر واکمنۍ لاندې سیمه کې هیوادوالو ته خطر پیښیږي او که د مجاهدینو تر واکمنۍ لاندې چاته خطر پیښیږي، د اسلامي امارت مجاهدینو ته چې کله احوال رسیږي د استخباراتو کمیسیون فورا اقدام کوي او هغه هیوادوالو امنیت ساتي او د امنیت چارې سرته رسوي. دغه ماشوم چې تاسې مخامخ وینئ دا اصلا دري زبان ده او زموږ د معلوماتو له مخې د دې ماشوم پلار په حکومت کې هم دنده ترسره کړې ده. خو د دې ټولو موضوعاتو برسیره د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو د خپلې بشري خواخوږۍ له مخې او د خپلو هیوادوالو د امنیت په خاطر او د خپلو هیوادوالو کورنیو ته خوشحالي راوستلو په موخه باندې ډېره زیاته خواري وکړه. بالاخره دغه ماشوم د اختطافګرو له منګولو څخه خلاص او دا د خپلې کورنۍ ته ورسېدی. تښتول شوی ماشوم تر 1 میاشت زیاته موده د اختطافګرو په منګولو کې و.
دا چې اختطافګر څرنګه کشف شول د هلمند ولایت د استخباراتو مسؤل ابو خالد صاحب سره مو خبرې وکړې نوموړي راته وویل یو هلک دی د شرګا د ښار څخه فوا کړی دی اختطافګر غلا کړی دی نو بیا هغه عکسونه راته راواستول بیا هغه شیان یې راته راواستول بیا د هغه غلو چې کوم غوښتنه ځینې کړې وه د 50 لکو روپو هغه یې راته راواستول نو بیا باور دې وسه چې داسې تنکۍ زوی زه هم لرم نو بیا هم د قیاس پر ځا باندې وکړئ چې دا خو نو د دغه بیچارهګانو اولاد دی او د مور پلار زړونه باید څنګه د قریبانو زړونه باید څنګه ژوندی ځینې ورک دی او دا ظالمانو وړی دی نو ډېره غذا را باندې وکړه نو بیا مو خپل د الله څخه مدد وغوښتی نو خپل هڅې مو شروع کړې بیا مو کوم زموږ د استخباراتو چې کوم کارمنده ملګري دي یا کوم کارکوونکي ملګري دي هغه مو ټوله په کار واچوله کوم چې د صفتۍ وې کوم د موټر و نو هغه مو تعقیب کړه خو حال دا دی چې هغه څه اندازه مواد چې مو پیدا کول دا هم سره یو ځای کول بالاخره دا فیصله وسوله چې دا پلانکی داسې یو څوک شته نو بیا موږ لاړو کوشش مو وکړو د هغه کور شاوخوا طرفونه نو بیا مو هغه د دغه ماشوم د پلار سره په لین شو چې د کوم ځای تا ته ژنګ وي د کوم طرف تا ته ژنګ وي نو بیا هغه طرفونه له توجه شول چې د لښکرګاه د شاوخوا سوداګرۍ د شاوخوا څخه موټر ژنګونه ول کېږي نو کوم طرفونه چې دا یادول هغه طرفونه موږ ټول ځان ته تعقیب کړه تر هغه ملګري ودروله نو دغه نفر چې کوم د تعقیب لاندې د دې عکس مو ورته ورکړي او د ماشوم عکس مو ورته ورکړي نه اوس وخت د تبادلې و چې د اخري نیټه وه چې اوس تبادله ځله کېږي نو بیا هغه مجاهدین چې په کوم ځایو کې ورته ولاړ وه نو بیا پر هغه ځایو باندې دغه کم خطابګر چې وه د دغو موټر یې لیدلی و او پېژندلی و چې دا څوک دی چې د موټر په نقشه کړی د سړی خو دی خو هغې خواته روان دی چې کله دغه څوک د ماشوم قریبان د غلو ته پیسې ورکوي د خطابګر ته هغې خواته روان دی نو هغه یې تعقیباوه نو داسې تعقیباوه چې هلته دغه هم تعقیباوه هغه سړی هغه بل دغه هلک د قریبان څوک چا پیسې ورسره وې هغه هم تعقیباوه دغه کورلا ور دغله هم تعقیبوله کله چې دوی زر جب سوله نو بیا دوی بیا ګیر کړه نو بیا چې ګیر کړل نو بیا موږ په دې کې بیا ډېر وارخطا سو چې هغه ماشوم خو نو موږ نه کوي ګیر نو بیا مو ډېرې هلې ځلې وکړې کوشش مو په دا باندې وکړې چې دغه خلکو بس دا کورونه محاصره کړو دا کورونه تلاشي کړو نو بیا په دې تلوار باندې مو کوشش دا وکړه چې دا هلک ضایع نه سي نو بیا ولاړو دغه کورونه مو تلاشي کړو نو په اول قدم کې چې کوم کور ته داخل شولو نو په هغه کور کې مو دا ماشوم بیا پیدا کړي نو الحمدلله بیا موږ خپل مطلب ته ورسېدلو ډېر خوشحاله سو بله ابو خالد صاحب که راته ووایاست د دغسې قضیو په مقابل کې او پیښو په امنیتي پیښو په مقابل کې تاسې څومره چمتو او تیار یاست موږ دې ته ډېر تیار یو نه پروا لرو نه د بد پروا لرو نه د دغه پروا لرو چې دا باید په دې زه خوشحاله کېږم که یو څوک دا ووایي چې یعنې څوک په مخ پټي باندې یو څوک اختطافګر یو غل وژني خو ماته دا خوند نه کوي چې زه په خلاص مخ باندې دا څوک مړ کړم او دا زما پر لاس باندې دا څوک ګیر شي او دی په سزا ورسېږي په دې خاطر باندې چې زموږ نظام اسلامي امارت په ټوله وخت کې مقابله د دغه دپاره کړې ده نو د اختطاف کول او ماشوم تښتول او ښځه تښتول دا بیخي د عقله سوتلې د اسلامه سوتلې خبرې دي نو دغسې خلکو که باور دې وسه که مې په دې باندې که موږ پوه سو چې یو قرارګاه سقوط کوو هغه قرارګاه سقوط په پرېږدو مګر دا د مسلمانانو غم بخورو د مسلمانانو امنیت په ساتو د مسلمانانو امن په ساتو دا د امن په خاطر باندې که دا ما سر قرباني کېږم یا زه قرباني کوم ابو خالد صاحب ډېره مننه چې له مصروفیتو سره موږ ته وخت راکړئ